سلامونه او نیکی هیلهمند یم چې ټول به روغ او جوړ یاست. د پیغمبرانو د کېسو په لړ کې مو یوې بلې مهمې کیسې ته پام راوړم. په دې خپرونه کې تاسو ته نن د یوسف علیه السلام کیسه لرو. د ابراهیم علیه السلام کیسه خو مو مخکې درته درلوده. د هغه دوه زامن وو، یو اسماعیل علیه السلام وو او بل اسحاق علیه السلام. د اسحاق علیه السلام زوی یعقوب علیه السلام ته الله تعالی 12 زامن ورکړي وو. له دوی نه د یوه نوم یوسف علیه السلام وو. یوسف علیه السلام خوب ولید چې 11 ستوري لمر او سپوږمۍ ورته په سجده کوي. خپل پلار یعقوب علیه السلام ته یادونه وکړه. یعقوب علیه السلام په دې پوه شو چې په نږدې وخت کې به یوسف علیه السلام ته الله تعالی لوړې مرتبې ورکړي او وروڼه به یې تابع وي. نو خپل زوی ته یې وویل دا خوب پټ وساته او وروڼو ته یې بیان نه کړې، ځکه چې وروڼه به دې بیا کینه در سره کوي او تکلیف به درته رسوي. خو د یوسف علیه السلام ورونو لیدل چې پلار یې د هغه له سکه ورور بنیامین سره ډېره مینه کوي، نو له دې دواړو سره یې کینه پیدا کړه. په ځانګړي ډول یوسف علیه السلام سره ډېره کینه پیدا شوه. یو ورځ ورونو تصمیم درلود چې د یوسف علیه السلام په اړه خپل تصمیم ونیسي. نو یو وویل زه چې یوسف علیه السلام ووژنئ یا هغه چیرته وغورځوئ تر څو پلار پاملرنه موږ تاسو ته راواوړي، او له دې کار نه وروسته بیا به بیرته د پلار په وړاندې نیکان سو. له ټولو هوښیار ورور وویل زه چې په دې خبره نه پوهېږم او نه موږ ته دین دا اجازه راکوي چې یوسف علیه السلام کوم جرم نه وي کړی او موږ یې قتل کړو، ویې وژنو. که غواړئ ځان ترې خلاص کړئ نو د کنعان په یوه لایه سا کې وغورځوئ تر څو له هغه ځایه یوه قافله راسي او هغه ځان سره یوسي. ورونو د مشر ورور دا خبره ومنله. پلار ته ورغی چې یوسف علیه السلام له موږ سره لوبو ته ولېږه. یعقوب علیه السلام په لومړیو کې ویرېده. هغه داسې ویرېده چې ګواکې کوم خطر ورته ونه رسوي. هغوی یې له قصدن چېرته پرې نږدي او کوم لیوی ونه خوري. ورونه چې پوره یقین ورکړ نو یعقوب علیه السلام ورسره ومنله. د یوسف علیه السلام ورونو چې یوسف علیه السلام له کوره لرې سیل ته یوړ، لومړی یې ترې کمیس ویست او ساته یې واچاوه. کمیس یې په وینو لوند کړ، ماښام یې په دروغو ژړل او بد حال یې شروع کړی و. د پلار خواته راغلل. خپله مو د منډې مقابله وکړه چې وګورو څوک مخکې کېږي، خو چې بیرته راغلو نو لیوه یوسف علیه السلام خوړلی و. په دې خبرو یعقوب علیه السلام ډېر خفه شو او باور یې راغی چې دا خلک دروغ وایي او حقیقت بل شی دی. د الله تعالی په فضل په سا کې د یوسف علیه السلام زړه ډاډ او سکون وموند. مصر ته تلونکی یو کاروان له ساګانو سره نږدې پاتې شو. نو د اوبو راوړلو لپاره دې سا ته راغلل. ډولچه یې چې ور واچوله نو یوسف علیه السلام ورپورې ونښت او له سا د باندې راووت. د یوسف علیه السلام په لیدو سره د کاروان خلک ډېر خوشحال شول او هغه یې له ځان سره مصر ته بوتلو. هلته یې د خرڅلاو لپاره وړاندې کړ. د مصر عزیز چې د مصر خزانې وزیر و هغه واخیست.
هغه چې ولیدل دا ماشوم د ښو صفتونو د لوړ اصل او کورنۍ دی نو زلیخا ته هدایت وکړ چې ښه سلوک ورسره وکړي. د دوی دواړو په موجودیت کې یوسف علیه السلام په ډېر ناز رالوی شو تر دې چې ځوانۍ ته ورسېد. یوسف علیه السلام ډېر ښایسته او د قوي بدن لرونکی و تر دې چې د مصر عزیز ښځې خوښ کړ او پرې مینه شوه. د مصر د عزیز ښځې په ځان سره ښایسته کړ او د ده د مخې ته به راغی. خو یوسف علیه السلام به سترګې ښکته واچولې. یوه ورځ د مصر د عزیز ښځې ولیدل چې میړه یې کوره ووت نو ټولې دروازې یې بندې کړې او یوسف علیه السلام ته یې د ګناه بلنه ورکړه. یوسف علیه السلام په ډېر زیات شدت سره انکار وکړه. ویل پناه په الله زما رب خو ماته ښه منزلت راکړی دی او زه دا کار ولې وکړم؟ داسې ظالمان هېڅکله بری نشي موندلی. یوسف علیه السلام د الله تعالی له نافرمانۍ څخه ځان وساتل او د خپل څښتن احسانونه یې هېر نه کړل. دې سره سره د مصر عزیز ښځه په خپله تمنا ولاړه. یوسف علیه السلام له کوټې بهر دروازې خواته منډه کړه. هغې له جامو ونیوه چې ویې دروي. د یوسف علیه السلام کمیس د شا له خوا څیرې شو خو بیا یې هم دروازه خلاصه کړه. ګوري چې د مصر عزیز د دروازې خواته ولاړ دی. ښځې چې ولیدل خاوند یې ولاړ دی نو د خپلو عیبونو د پټولو او په یوسف علیه السلام باندې د الزام لګولو په خاطر یې ویل د هغه چا څه سزا ده چې ستا کورنۍ ته خراب نیت لري؟ له دې پرته بله یې څه سزا کېدلی شي چې بند یې کړې یا دردناک عذاب ورباندې نازل کړې؟ هغوی د تهمت د ردولو لپاره وویل هغې له ما نه غوښتنه وکړه. د مصر عزیز د ښځې له کورنۍ یو کس ویل وګورئ که کمیس د مخې له خوا شکېدلی و نو ښځه رښتیا وایي او که د شا له خوا شکېدلی و نو ښځه دروغ وایي. کله چې د مصر عزیز کمیس وکوت نو د شا له خوا شکېدلی و. پوه شول چې ښځه دروغ وایي او یوسف علیه السلام رښتونی دی. له یوسف علیه السلام یو غوښتل چې دا خبره پټه وساتي او چاته یې ونه وایي. هغه خپلې ښځې ته وویل ای ښځې ته د خپل ګناه بښنه وغواړه. همدا ته په اصل کې ګناهکاره یې. دا پیښه په ښار کې مشهوره شوه. ښځې هم ترې خبرې شوې او د ښځو د خبرو موضوع د زلیخا بد کرداري ته ورګرځېده. ټولو به د مصر د عزیز د ښځې پسې بلنډې وهلې. نو د مصر عزیزه ښځه عاجزه سوه. ویې غوښتل چې د مصر په ښځو د یوسف علیه السلام دیدن وکړي چې هغوی ما معذوره وګڼي. د مصر ښځې محل ته راوبلل سوې. نرم او پاسته ځایونه یې ورته جوړ کړل. په لاسونو کې یې ورته تیزې چړې ورکړې چې مخې ته ایښې میوې پرې کړي. بیا یوسف علیه السلام راوغوښت. کله چې هغوی د یوسف علیه السلام حسن او ښایست ولید نو په غیر ارادي توګه یې د میوو په ځای خپل لاسونه غوڅ کړل او ویل پاکي ده الله لره نه دی دا انسان مګر دا خو کوم عزتمن ملایک دی. د مصر د عزیز ښځې ورته وویل دا هغه ځوان دی چې د کوم سره زما په اړیکو تاسو حیرانتیا ښودله. ما د ده د میلانولو کوښښ وکړ خو دې مایله نه شو. که د زما خبره ونه منله زه به دی بندي کړم. یوسف علیه السلام د هغې په دې اخطار د ذرې برابر هم ونه ویرېد. الله تعالی څخه یې وغوښتل چې دې د ښځو له مکر او فریب څخه لرې وساتي. ویل ای زما ربه د دې په نسبت بندي کېدل ما ته ښه دي چې زه هغه کار وکړم چې دا کار یې له ما نه غواړي او که ته د هغو دسیسې له ما نه دفع نه کړې نو زه به د هغو په دام کې ونښلم او په ناپوهانو کې به شامل شم. د فتنې او د دې خبرې د خپرېدو له ویرې د مصر عزیز دی بندي کړ. د دوی سره په زندان کې دوه کسان نور هم وو. یو د بادشاه ساقي او دوهم ډوډۍ پخوونکی و. په بند کې ساقي دواړو خوب ولید. دواړو یوسف علیه السلام ته ورغلل. ساقي خپل خوب ورته وویل
کدا دواړه واورئ ما ولیدل چې زنګور زبېښم نانوایي هم خپل خوب واور چې زما په سر ډوډۍ ایښې وي او مرغان ترې خوراک کوي دواړو ته د خوبونو تعبیر وکړ یوسف علیه السلام وخت غنیمت وګاڼه او ولې د الله تعالی دین ته بلنه ورکړه او بیا د کفر او شرک په دې پالې ورته وویل بیا یې ساقي ته وویل چې ډېر ژر به له بنده خلاص شي او بیا به پخوانۍ دنده وګمارل شي نانوایي ته وویل چې ته به په دار وځړول سي غوښې به د هوا مرغان وخوري بیا له ساقي غوښتنه وکړه چې بادشاه ته ووایي زه بېګناه یم او زه ظلمن قید شوی یم ساقي بیا خپله دنده وګمارل شو خو د یوسف علیه خبره ترې هېره شوې وه ځکه هغه تر ډېره وخته په بند کې پاتې شو خو یوه شپه بادشاه خوب ولید چې اووه کمزوري غواګانې اووه چاغې غواګانې وخوري او اووه وچې وږې او اووه له دانو ډکې وږي یې ولیدل بادشاه وېرېدل نو خپل ټوله بادشاهي وزیران او مشران یې راوغوښتل او د خوب تعبیر یې ترې وغوښت کله چې ټول د خوب له تعبیره عاجز شول نو ویې ویل دا هسې په زړه کې راتلونکي خیالونه دي او کوم ځانګړی تعبیر نه لري ساقي چې خوب واورېد نو یوسف علیه السلام یې را په یاد سو چې په هغه څومره په ښه توګه او په پوهې سره د خوب تعبیر وایه نو د بادشاه اجازه وغوښته چې هغه ته ورشي او د خوب تعبیر ترې وپوښتي ساقي بند خونې ته ولاړ د بادشاه خوب یې ورته ووایه او تعبیر یې لاسته راوړ یوسفه ای له سر تر پایه ریښتونیا موږ ته د دې خوب مطلب وښایه چې وسرې بې غواوې دي وخوارې غاوې دي وخورې او شنې وږې دي او ووچه ښایي چې زه هغو خلکو ته بیرته ستون شم هیله ده چې هغوی وپوهېږي یوسف علیه السلام د خوب تعبیر وکړ چې په مصر کې به اووه کاله د غلو دانو ښه پرېماني وي چې هر څه به ښه ډېر وي بیا له دې وروسته اووه کاله به وچکالي وي او د غلو دانو به کموالی راشي بیا له دې وروسته د باران د زیاتوالي له کبله به په هر څه کې زیاتوالی راشي د مصر خلکو ته یې لارښوونه وکړه چې آبسالي کې ښه ډېره کرنه وکړي او د وچکالي او قحط وخت لپاره زیرمه جوړه کړي چې د قحط په وخت کې په کار راشي ساقي لاړ او بادشاه ته تعبیر واوراوه خپل خوب د تعبیر په اورېدو بادشاه پوه سو چې یوسف علیه السلام لوی عالم او پوه انسان دی بادشاه ته امر وکړ چې یوسف علیه السلام له بنده خوشي کړي او د ده مشاور شي ترڅو په حکومت کې شامل شي قاصد بیرته ورغی او د مصر د عزیز خواته د ورتلو یې ورته وویل مګر هغه ورته ویل تر هغو پورې چې د مصر د عزیز د ښځې قضیې څخه د پاکوالي او خلاصون راته ونه وویل شوي زه له بنده نه ځم استازي ته ویل خپل رب باچا ته بیرته ورشه او له هغه نه پوښتنه وکړه چې د هغو ښځو څه معامله ده چې خپل لاسونه یې پرې کړي وو زما رب د هغو له مکارۍ نه خبر دی کله چې د مصر عزیز ته د دې موضوع سره د یوسف علیه السلام د میلان اندازه معلومه شوه نو د مصر ښځې راوغوښت کله چې هغوی حاضرې شوې نو بادشاه په دې اړه ترې وپوښتل هغوی د یوسف علیه السلام پاکوالي ګواهي ورکړه همدارنګه د مصر د عزیز ښځې خپله ګناه ومنله ویې ویل اوس حق څرګند شوی دی هغه خو همدا زه وم چې هغه د مینې د راجلبولو هڅه مې وکړه او بېشکه چې هغه بیخي ریښتونی دی د مصر د عزیز په مخ کې چې کله د ده د بېګناهۍ ثابته شوه نو د ده په باعزته خلاصون امر وکړ او خپله د خزانې وزیر یې وټاکه په دې دنده له ټاکل کېدو سره سم د مصر په اوبو کې زیاتوالی راغی ځمکې ډېره غله ورکړه د ابسالۍ د 2 کلو په خوشحالۍ تیر شول او د قحط کلونه راغلل قحط له مصر نیولې تر کنعانه پورې ټوله سیمه ونیوله چېرته چې دوه وروڼه اوسېدل یو کال د یوسف علیه السلام وروڼو خپله شتمني راواخیسته او مصر ته د غلې او راغلل د یوسف علیه السلام خواته ورغلل او غنم یې ترې وغوښتل هغوی دوی وپېژندل مګر د دوی په خیال کې هم نه و چې دوی به خپل ورور چې په سا کې اچولی و هغه به د مصر عزیز وي کله چې د غلې قیمت ورکاوه نو هغوی ورته وویل بل کال ته چې د غلې وړلو لپاره راځئ نو خپل کوچنی ورور بنیامین هم در سره راولئ په
بنیامین د یوسف علیه السلام څخه ورو یوسف علیه السلام خپل نوکر ته ویل چې د دوی ادا کړل شوی قیمت د دوی په غلو کې بیرته ورته کیږدي چې دوی ته د مصر عزیز ښه سړی ښکاره شي او بل کال له ځان سره خپل ورور بنیامین هم راولي. دوی چې راغلل نو خپل پلار ته ویل راتلونکي کې په دې شرط غله راکوي چې بنیامین له ځان سره بوځو. یعقوب علیه السلام ته د یوسف علیه السلام کیسه ور په یاد شوه او بنیامین له لیږلو انکار وکړ. ویل آیا زه پر تاسې د دې په باب هماغسې اعتماد وکړم لکه چې له دې نه مخکې مې د ده د ورور په باب در باندې کړی دی؟ کله چې د یوسف علیه السلام وروڼو خپل سامان پرانیست ویې لیدل چې د غلې قیمت پکې پروت دی. دوی خپل پلار خبر کړ د بنیامین د بوتلو لپاره ضد پیل کړ خو د بنیامین د سلامتۍ او ساتلو بې شمېره وعدې وکړې تر دې چې یعقوب علیه السلام د بنیامین په لیږلو راضي شو. د یوسف علیه السلام ورونو بنیامین له ځان سره مصر ته روان کړ. یوسف علیه السلام له ځان سره د بنیامین د پاتې کېدو لپاره یو سوچ وکړ او بنیامین یې هم ترې خبر کړ. یوسف علیه السلام برابره غله ورکړه. بیا یې د پاچا د غلې پیمانه د بنیامین په سامان کې کېښوده. کله چې کاروان روان شو د پاچا ډنډورچیانو اعلان وکړ چې د پاچا د غلې پیمانه ورکه شوې ده. په هغه وخت کې د غله سزا دا وه چې غل به د هغه چا غلام جوړېده چې غلا به یې ترې کړې وه. کله چې سامان تلاشي شو نو پیمانه د بنیامین له سامان سره راووته او دې پرېکړه وکړه چې بنیامین به د مصر د خزانې له وزیر سره پاتې کېږي. مګر وروڼه یې په دې پوه شول چې پلار ته د بنیامین د ساتلو پخې وعدې ورکړې وې. له یوسف علیه السلام څخه یې وغوښتل چې د بنیامین په ځای د کوم بل ورور ورسره احصار کړي. پس ګډې ډول مشر ورور یې په دې ولاړو چې د پرته له بنیامینه کور ته نه ځي. خو یوسف علیه السلام یې غوښتله ونه منله. ویل الله تعالی ته پناه وروړم بل څوک موږ څنګه نیولی شو کله موږ هغه څوک پرېږدو چې موږ له هغه سره مال موندلی دی او بل څوک ونیسو نو په موږ به ظالمانو کې حساب سو. ورونه یې ناامیده شوله. یوسف علیه السلام یې ونه پېژانده. بیرته لاړل او یعقوب علیه السلام ته یې دا پیښه بیان کړه. هغه دا هم ونه منله. ویل په اصل کې ستاسې نفس ستاسې لپاره یو بله ستره خبره اسانه پرېښودلې ده. هغه دا ده چې پردی به هم صبر وکړم او ښه په شان به یې وکړم. یعقوب علیه السلام ته د یوسف علیه السلام غم تازه شو. دومره یې وژړل چې د سترګو لیدل یې له منځه ولاړل. زامنو یې تسلا ورکوله چې دومره مه خفه کېږه او د ځان خیال ساته. دوی ځواب ورکړ زه د خپل خفګان او د خپل غم فریاد له الله تعالی نه پرته بل چاته نه کوم او د الله تعالی له خوا نه چې زه څنګه خبر یم تاسې نه یاست. یعقوب علیه السلام ورته ویل بیرته مصر ته لاړ سئ. خپل ورونو یوسف علیه السلام او بنیامین پسې وګرځئ. زامنو لاړ سئ د یوسف علیه السلام او د هغه د ورور څخه پلټنه وکړئ. د الله تعالی له رحمت نه ناهیلي مه اوسئ. د هغه له رحمت نه کافران ناهیلي کېږي. هغوی مصر ته ولاړل. یوسف علیه السلام یې ونه پېژانده. غوښتنه یې ترې وکړه چې له دوی سره ښه سلوک وکړي او پر دوی صدقه وکړي. نو یوسف علیه السلام ورته ویل آیا تاسې د دې معلومات شته چې تاسې یوسف علیه السلام او د هغه له ورور سره څه کړي دي؟ کله چې تاسې ناپوهان وئ. هغوی یوسف علیه السلام وپېژنه. په حیرانۍ یې ترې وپوښتل آیا ته په رښتیا یوسف یې؟ هغه ځواب ورکړ زه یوسف یم او دا زما ورور دی. الله پر موږ احسان وکړ. حقیقت دا دی که څوک له تقوا او صبر نه کار واخلي نو الله تعالی په وړاندې د دغسې نیکو خلکو بدله نه ضایع کېږي. د دوی په مخونو شرمندګي حیراني او پښیماني ښکاره شوه. له یوسف علیه السلام څخه بخښنه وغوښته. هغوی دوی وبخل. یوسف علیه السلام د خپل پلار په احوال پوه شو. نورونو ته خپل کمیس ورکړ. ویل زه زما دغه کمیس در سره یوسف زما د پلار پر مخ یې وغوړوئ. هغه بینایي به بیرته ورکړل شي او خپله ټوله کورنۍ ما ته راولئ. کله چې ورونه یې کور ته واپس شول چې یعقوب علیه السلام ته د یوسف علیه السلام سیرې ورکړې او کمیس یې د یعقوب علیه السلام پر مخ واچوي. په دغه مهال یعقوب علیه السلام خلکو ته ویل زه د یوسف علیه السلام خوشبویي محسوسوم نه چې تاسې ووایئ چې زه په زړښت کې کاواکه شوی یم. یعقوب علیه السلام خپلو زامنو ته مخاطب ما تاسې ته نه ویلي چې زه د الله تعالی له لوري پر هغه څه پوهېږم چې تاسې ورباندې نه پوهېږئ.
زامنو ترې غوښتنه وکړه چې پلاره اوس زموږ د ګناهونو د بخښل کېدو لپاره دعا وکړي په رښتیا چې موږ خطاکارانو. یعقوب علیه السلام خپل زامن وبخښل. له هغه وروسته مصر ته راغلل. یوسف علیه السلام یې ښه راغلاست وکړ، والدین یې په لوړ ځای کېنول، غوښتنه یې ترې وکړه چې په مصر کې پاتې شي. مور او پلار ورونه یوسف علیه السلام ته سجده وکړه. دا یوسف علیه السلام د خوب تعبیر و. یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام ته ویل پلار دا زما د هغه خوب تعبیر دی چې ما مخکې لیدلی و، زما رب هغه حقیقت وګرځاوه. بیا یوسف علیه السلام د الله تعالی ستاینه صفت په دې الفاظو بیان کړ، ای زما رب تا ما ته حکومت راکړی او ما ته د دې خبرې پر بې پوهېدلو را زده کړي دي. د اسمانونو او ځمکې هستونه کا همدا ته زما په دنیا او آخرت کې سرپرست یې، زما خاتمه پر اسلام وګرځوه او په پای کې ما له صالحانو سره یو ځای کړه. درنو دوستانو، ډېره زیاته مننه چې زموږ دا خپرونه ګورئ، اورئ او له نورو سره شریکوئ. تر بیا ښې چارې.